Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, نن راځو right click personalize او personalize کې موږ سره چې کوم هغه options موږ نه پاتې په هغه باندې کار کوو چې موږ سره change desktop backgrounds دي window colors دي sounds دي او screen savers دي په دې باندې کار کوو brothers. لومړی راځو وایو چې desktop backgrounds څه لپاره استعمالېږي. دلته ولاړ شي لومړی موږ سره picture location دی دا موږ سره by default windows desktop background چې کوم دي دا ټول موږ select all ټول موږ سره یو ځل انتخابېږي او هغه بعد اپلای کوو. صحیح ده. نو وخت لس سیکنډ بعد موږ سره خپله دا background څنګه کېږي چینج کېږي وخت ورته موږ هم سیټ کولی شو. راځو دلته موږ سره دی pictures library ده دا د windows چې خپل تصویرونه دي دا هم تاسو راوستلی شي. ټاپ rated colors دا هم راوستلی شي. solid colors دی موږ سره دی چې دا کلر دی ما سره بل سټاپ راشي نو اتوماتیکلی ما سره ما کلر څنګه شو بل سټاپ را. پرسنلایز سره راځو ډیسکټاپ بیکګراوندز ته براوز زه غواړم یو لس تصویران دي خپل هغه راولم نو زه بس چیت راځم براوز به راشم لوکیشن به انتخاب کوم او فولډر به انتخاب کوم ما سره هماغه څنګه کېږي راځي. چینج ډیسکټاپ بیکګراوندز ته موږ راځو برادرز او وینډوز ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک کوو. زه وایم داسې کار وکړه چې سلیکټ آل ټول څومره دا تصویرونه چې دا ما سره انتخاب شي کلیر آل ټول ایسته کېږي. که یو تصویر راولئ نو سنګل تصویر که یو بیکګراوند در کوئ کلیک واخلئ پې او سیف چینجز باندې کلیک کړئ هماغه تصویر به تاسو سره راشي. زه یم نه داسې کار کوم چې ډیسکټاپ بیکګراوند ته راځم دا ټول تصویرونه انتخابوم او هغه نه بعد راځم پکچر پوزیشن ته څنګه دا دې په ډیسکټاپ کې راشي فټ دې راشي سټریچ دې راشي ټایټل دې راشي سنټر کې راشي زه یم دا دې مکمل فل راشي. چینج پکچر ایوری هر یو تصویر دی څو سیکنډ بعد موږ سره تغییر وکړي نو زه به راشم 10 سیکنډ به ور انتخاب کوم. راځو چینج پکچر ایوری باندې کلیک اخلو دلته موږ سره وخت ورته ورکوو زم چې لس سیکنډ بعد د ما سره د کمپیوټر هغه ډیسکټاپ بیکګراوند څنګه شي اتوماتیکلی چینج شي بل ته به چک مار آن کوي چې اتوماتیکلی یو پسې بل خپله راشي. اوس لس سیکنډ چې تېر شي موږ سره به چیک کېږي اټوماتیکلی برادرز دغه د وینډوز چې کوم تیمز دی بیکګراوند دی دا موږ سره څنګه کېږي چینج کېږي لوک لایک دیس. بیا رایټ کلیک اخلو پرسنلایز ته راځو او په ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک اخلو دلته موږ سره یو آپشن دی چې یوزینګ بیټري پاور پاوز د سلایډ شو ټو سیو پاور د دې مقصد دا دی برادرز که چېرته موږ سلایډ شو چېرته انتخاب کړله او دا چک مار آن وسي لیپټاپ مو چارج ته پروت وسي نو تاسو سره به سلایډ شو کار کوي یعنی اټ مینز دیټ چې لس سیکنډ بعد به تاسو سره بل بیکګراوند راځي. ان کیس که دا چک مارک زه ایسته کړم او سیف چینجز واخلم او زه کمپیوټر اوس د چارج نه ایسته کړم لوک لایک دیس دا کمپیوټر مې د چارج نه څه کړ ایسته کړ او اوس راشم دلته زه لس سیکنډ بعد ما سره دا بیکګراوند څنګه کېږي اوس تغییر نه مومي. صحیح ده. نو د په خاطر که تاسو غواړئ د کمپیوټر هغه پاور څه کوي مثال ذخیره کړي هغه چارج تاسو مصرف نه شي نو چې کله ستاسو کمپیوټر چارج ته پروت وسي نو بیا به تاسو سره سلایډ شو کار کوي او چې کله کمپیوټر ستاسو چارج ته پروت نه وسي مثال چارج ته مو نه وي ورکړی بیا به سلایډ شو کار نه کوي. کلیر ده. نو زه به راشم ورته یوزینګ بیټري پاور پاوز د سلایډ شو ټو سیو پاور نو زه به دا چک مار آن کړم داسې برادرز چې کله زه چک مار آن کړم او کمپیوټر زه چارج مثال نه دی ایښی کمپیوټر هغه چارجر ما آن پلګ کړی دی نو ما سره به سلایډ شو بیا کار نه کوي او چې کله دا چک مار زه ایسته کړم که کمپیوټر زما په چارج کې وسي یا نه وسي ما سره به سلایډ شو څنګه وسي بیا کار کوي. نو زه به راشم سیف چینجز باندې به کلیک کړم. راځو وینډو کلر ته وینډو څه ته ویل برادرز دس از کال وینډو زه غواړم د دې وینډو دا کلر چینج کړم نو موږ سره بای ډیفالټ دا کلرز دي ګوري دلته موږ سره د وینډو کلر تغیر شو دا کلر راولو پی چې کوم کلر تاسو خوښ اوس هغه پې اپلای کولی شي. زه د وینډو دا کلر زما خوښ ده. انیبل ټرانسپیرنسي څنګه ښکاره شي تاسو لږ تیز ښکاره شي دلته تاسو دغه میکسر نه تاسو کولی شي هیو سچوریشن برایټنس 1 by 1 څخه کم او زیات کړئ دا ډېر سمپل خبرې دي په د باندې خپله کار وکړئ. سیف چینجز باندې به کلیک واخلو. راځو ساوند باندې کلیک اخلو. ساوند څه لپاره استعمالېږي برادرز وګورئ چې کله زه یو پروګرام کلوز کوم صحیح ده یا مثال زما کمپیوټر چې سټارټ کېږي یا لاګ اپ کېږي د هغه لپاره کوم ساوند دی وینډوز لاګ اپ زه دا ساوند ټیسټ کوم اوس دا ساوند دی ما سره چې کله کمپیوټر زما لاګ اپ کېږي
چې کله زه کمپیوټر آن کوم ما سره کوم ساوند وسی دا ساوند وسی نو تاسو کولای شئ دا ساوندونه چینج را چینج کړئ دي چې تاسو کولای شئ بل ساوند ورته انتخاب کړئ لاګ ان ساوند په ځای ورته بل ساوند انتخاب کړئ مینیمایز ساوند دا ساوند ورته ورکړئ خو تاسو ساوند څنګه کولای شئ تغیر کولای شئ له دې نه یا مثال زه راځم دلته بره بیټري پاور پیدا کړو چې کله زموږ هغه کمپیوټر کې چارج کم شي نو بیا موږ سره هغه یو ساوند کوي دلته ولټوي تاسو نو دا ساوند تاسو ون باندې څنګه کولای شئ تغیر کولای شئ اپلای اوکې وکړئ داسې دین وروسته موږ سره د سکرین سیور سکرین سیور څه لپاره استعمالیږي برادرز سکرین سیور لکه زه راځم غواړم چې زما سره دی چې ګولډ فش راشي په سکرین باندې نو چې کله زه پریو کوم یو منټ بعد ما سره څه کېږي په سکرین باندې دا ګولډ فش راځي یا زه غواړم د ګولډ فش په ځای باندې 3D ټیکسټ راولم دې کې یو لیکل کوئ تاسو دا راوستلی شئ کلیر ده نو دا ټول تاسو ون بائی ون څنګه کولی شئ فوټو راولئ رایبنس راولئ او ببلز دا ټول ون بائی ون موږ سره څنګه کېږي چې کله یو منټ لپاره زه ډیسکټاپ سره مثال ټچ پاتې نه شم کمپیوټر کې کار ونه کوم یو دقیقه بعد به چې کېږي دا ببلز راځي ټیکس کې بس اوسي 3 ټیکس کې تاسو سیټینګ کولای شئ خپل نوم هم لیکلی شئ لکه زه یم چې ویلکم ټو EEA صحیح ده دا یو لیکل مې وکړه دلته فانټس هر څه ورته تاسو تغیرولی شئ سالډ کلر ورته اخلئ ټیکسچر ریفلیکشن ایچ اینډ ایوریثینګ څنګه کولی شو د ځینه ورته اساین کولی شو کلر ورته ځم چې ګرین کلر ورته اساین کوم دا کار نور خپل وکړئ بیا پریویو باندې کلیک کړئ ګورئ دا موږ سره روټیشن داسې کوي که تاسو غواړئ د روټیشن چینج کړئ ښه نو زه به راشم دلته سیټینګس ته او دلته به ورته د سپین په ځای باندې څه واخلم سی سا به ورته واخلم بیا به اوکې کړم اوس ګورئ داسې به دغه کېږي روټیشن کې دا ویټ نه څه مقصد دی برادرز زه وایم چې یو منټ لپاره زه کمپیوټر سره ټچ نه شم او زما کمپیوټر د اټومیټیکلی څنګه شي آن ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین دې ته به چیک مار آن وساتئ چې کله یو دقیقې لپاره زه کمپیوټر سره ټچ پاتې نه شم اټومیټیکلی به زما کمپیوټر څنګه کېږي لاګ کېږي دا ډېر بیسټ آپشن دی زه راځم ګولډ فش انتخابوم او هغه نه وروسته زه دغه 1 منټ وخت ورته ورکوم صحیح ده او بعد هغې نه اپلای اخلم او بعد هغې نه اوکې کوم چې زه یوې دقیقې لپاره د کمپیوټر سره ټچ پات نه شم زما کمپیوټر به برادر څنګه کېږي اټومیټیکلی دا به څنګه کېږي لاک کېږي به دا په پخوانی حالت کې کېږي چې کله مونږ کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی اوسي که چېرته پاسورډ نه اوسي نو زمونږ کمپیوټر بیا لاک به پرې راځي ګولډ فش به راځي خو بیا به هر څوک اوپن کولی شي یو نیم وخت مونږ له پاسورډ د یاده اوسي چې مونږ کمپیوټر خپل دغه په صورت لاک کړو مونږ بهر وځو نو د لپاره مونږ باید دغه سکرین سیور کې دغه چکمار ځان سره یاد وساتو چې کله یو دغه وخت پوره شي که چېرته مونږ خپل کمپیوټر لاک کړی نه اوسي نو اټومیټیکلی به خپله څنګه کېږي لاک کېږي به اوس یو دغه وخت ما ورکړی دی چې یو دغه وخت پوره شي نو زمونږ کمپیوټر به څنګه شي لاک به شي مونږ نه چې کله به دوباره ور داخلېږو مونږ نه به پاسورډ غواړي برادرس راځو برادرز د سکرین سیور ته زما کمپیوټر لاک نه شو ځکه چې هلته ما ریکارډینګ آن کړی دی
چې ریکارډینګ آن اوسي دا نه لاک کیږي. نو تاسو ورته یو دقیقه وخت ورکړئ، چیک مار آن کړئ، بیا 1 منټ ماوس یا ټچ پیډ تاسو لاس مو وروړئ، چې کله یو دقیقه وخت پوره شي اټومیټیکلی به ستاسو کمپیوټر باندې داسې لاک راشي او بیا به تاسو نه چیک کېږي پاسورډ غواړي. اوس ذکر د ونه شو چې دلته ما ریکارډینګ آن کړی دی، نو په د خاطر باندې زما کمپیوټر لاک نشو. دا موږ سره د سکرین سیور ریلیټډ خبرې ولې پرسنلایز دا ټول موږ خلاص کړو. انشاءالله کمنګ لیکچر کې به په سټارټ مینو باندې خبرې کوو چې سټارټ مینو څه ته ویل کېږي. د وینډوز 7 سټارټ مینو په څو کالمونو ویشل شوې ده او بعد هغې نه به موږ د خیر سره کنټرول پینل ته ور داخلېږو. کنټرول پینل به وایو چې کنټرول پینل څه ته ویل کېږي. کنټرول پینل کې به د خیر سره دا ټول آیټمز چې موږ سره دي په د باندې به کار کوو.